سره نږدې او ګلونو اورېدونکو سلامونه، مینه او نیکې هیلې ده روغ او جوړ به یاست. د شاهین داستان وخت ته رسېدلی. تېره ورځ راسره تاسې د دې داستان څلورمه برخه واورېدله. هغه برخه کې مو راسره واورېدل چې ابو داود خپل د درواغو په داستان بدر بن مغیره تر ډېره باوري کړی و. له خپل مکر او فریب څخه یې ګټه واخیسته او غوښتل د مسلمانانو نورو مراکزو ته ورشي او خپل خیانت پیل کړي. د ابو داود دوه لورګانې وې، ربیعه یې مسلمانه او انجیلا یې سوی وه. ربیعه به همیشه انجیلا او مور د شاهین په نوم ډارول او د هغه د غیرت او شجاعت کیسې به یې ورته کولې، خو په انجیلا او مور به یې دا خبرې ښې نه لګېدلې. راځئ د همدې داستان پاتې پنځمه برخه راسره له ما محمد رسول نظري سره په نن خپرونه کې واورئ. په قصوله کې چې د سرحدي شاهین په اړه څه خبرې مشهورې وي، له هغې نه دې داسې انګېرله چې سرحدي شاهین به یو د پوخ و مرهبتناک انسان وي، خو هغه یې د تصور نه ډېر بدل و. د هغه په کتو کې تر زړورتیا او سرښندنې مینه او مهرباني زیاته وه. د هغه په مردانه څېره کې داسې اثر و چې که یې ربیعې د غیرت او مېړانې کیسې نه وی اورېدلی هم تر تاثیر لاندې به یې راتله. د خپل قوم د یو پاخه عزم خاوند مجاهد یو ځل لیدل د ربیعې د ژوند تر ټولو ستر نعمت و، خو کله یې چې واورېدل چې هغه زلمی دی چې د دوی بې قابو ګاډۍ یې دروله او دا یې په بېهوښۍ کې تر دې کلا را رسولې وه، له سرحدي شاهین پرته بل څوک نه و. نو دې ته د لومړي ځل لپاره په دې پراخه کایناتو کې د خپل ځان اهمیت معلوم شو. تر کومه چې د ربیعې روغتیا شکمنه وه، هغه به هر سهار او ماښام پوښتنې ته ورتلو. بشیر بن حسن به د هغې د زخمونو د پټۍ لپاره د ورځې 2 ځله خامخا ورتلو. انجیلا به د دغه ځوان طبیب د پښو د غږ په انتظار وه او په منډه به یې دروازه ورته خلاصه کړه. او کله به چې د هغې پام ربیعې ته ور واوښت، نو دې به غوښتل په ډول ډول پلمو د هغه پام ځان ته ور واړوي. پوښتنه به یې کوله، خور به مې څه وخت د ګرځېدو را ګرځېدو شي؟ بشیر به په بې پروایۍ ځواب ورکړ، ډېر ژر. انجیلا به ورغبرګه کړه، پلارجان مې ویل چې ستاسې لاس په کوم مریض ولګېږي هغه رغېږي، خو په هغه ورځ د ګاډۍ له چپه کېدو راسې تر اوسه زما غاښ درد کوي. بشیر ور زیاته کړه، دا ستا ګمان دی، غاښ دې روغ دی. انجیلا ورته وویل، نه زه پرون شپه له ډېره درده ویده نه شوم. او میریا له بلې کوټې نه وویل، تاسو یې په غور وګورئ، هغه رښتیا هم ټوله شپه له درده ناکراره وه. بشیر ورغبرګه کړه، ډېره ښه ده، زه به یې وګورم. بشیر بن حسن به د ربیعې د ټپونو له تړلو وروسته انجیلا ته وکتل. د غاښو له کتلو وروسته به په سوچونو ډوب شو. بیا به یې له مور نه پوښتل، پخوا یې کله کله غاښونه خوږېدلې؟ میریا به ځواب ورکړ، نه. هغه به بیا په سوچونو کې ډوب شو او انجیلا به مخ بل لور ته واړو او خپله خندا به یې راقابو کوله. بشیر بن حسن به وویل، ښایي د غاښ په ریښه کې څه خرابي وي، ظاهرا هیڅ نه ښکاري. خیر دی، زه یوه نوې دوا درکوم، هغه به په وریو پورې کوې. هغه به نوي دارو ورکړل او ترې لاړ به. انجیلا به د مور د بدګمانۍ د لرې کولو په خاطر کړکۍ ته ودرېدله او بې له دې چې دوا په وری ووهي، ګوتې به یې په غاښونو راتېرې کړې او بیا به یې لاړې څو کړې. کله کله به یې په نوکانو وری زخمي کړې او له لاړو سره به یې وینې هم څو کړې. مور به یې ویل، لورې هغه چې هر څومره ښه طبیب وي، له مذهبي تعصب نه به پاک نه وي. انجیلا به په بیړه ځواب ورکړ، نه مور جانې، زه د هغه په دوا ډېر آرامه شوم. او کله به میریا په یوه او بله خوا شوه، نو انجیلا به د زړه له تل نه په خندا شو. ربیعې به ملامته کړه، دا به بیرته جدي شوه او ویل به یې، ربیعې خورې ته بده مه منه، زه به بیا داسې نه کوم، خو نه پوهېږم ولې د هغه په لیدو زما د شرارت رګ راوپارېږي. زه داسې احساسوم چې ځان په خپله تېر باسم، خو ځینې حماقتونه ډېر په زړه پورې وي. کله چې هغه زما د غاښونو له معاینې نه وروسته په اندېښنو ډوب شي، نو زړه مې غواړي چې په کړس کړس وخاندم او له ما سره هغه هم په خندا شي. ربیعه به پریشانه شوه او به یې ویل، انجیلا لیونی کېږه مه، د هغه دنیا ستا له دنیا نه بیله ده، هغه ډېر لوی سړی دی، ته یې باید د سترتوب خاطر وساتې. انجیلا به په کړس کړس وخندل او وبه یې ویل، ربیعې ته هسې پریشانه کېږي،
زما په خبرو باور وکړه، دا یوازې ټوکه وه. یو مقام ابو داود هم و. بشیر د ربیعې زخمونه تړل. میریا وویل انجیلا ته تېره شپه بیا خوب ورنغی، تاسو یې غاښونه په غور وګورئ. ابو داود د خپلې مېرمنې خبره تایید کړه. بشیر وویل نن ما یوه ډېره مؤثره او تجربه شوې دوا راوړې، انشاءالله تر 3 ورځو پورې به ستا د لور د غاښونو خوږ ورسره ورک شي. بشیر دا وویل او د بوتل نه یو غړپ دوا په پیاله کې تویه کړه. انجیلا ته یې ونیوله، ویې ویل دا وڅښه. انجیلا په حیرانۍ وویل د څښلو دوا؟ بشیر خپله مسکا قابو کړه، ویې ویل هو، د دې په څښلو د غاښونو درد بالکل لرې کیږي. انجیلا په تذبذب دوا واخیستله او شونډو ته یې نږدې کړه، خو له څښلو سره یې بیرته لاړې څوک کړې. ویې ویل دا خو ډېره ترخه ده، نه یې څښمه. بشیر ورجګ شو. په پټکه یې ورته وویل دا به خامخا څښې. هغه د بشیر په پټکه وویرېده. ویې ویل زما په دې کانګې راځي. بشیر ځواب ورکړ بیا به نوره دوا درکړم، له ما سره دا دوا ډېره ده. انجیلا په هیله لهجه وویل نو زه یې وڅښم؟ ابو داود ویل هو لورې ویې څښه، په دې کې دې ګټه ده. انجیلا بیا بشیر ته وکتل. ویې ویل په دې کې خو به څه تاوان نه وي. ابو داود په غوسه شو. ویې ویل د بشیر بن حسن په دوا کې تاوان؟ انجیلا ته بالکل نادانه یې. انجیلا له یوې شېبې ځنډ نه وروسته له زغم نه بهره ترخه دوا تر ستونې تېره کړه. بشیر په خندا وویل زه دا بوتل همدلته پرېږدم، که دې غاښ بیا په خوږ شو دومره دوا نوره هم وڅښه، له غاښونو پرته دا معدې ته هم ښه ده، نن به ته ډېره وږې شې. د بشیر او ابو داود له وتلو نه وروسته انجیلا خپلې شونډې تر غاښو لاندې کړې. ربیعې ته یې وکتل او هغې ورته وخندل. تر لږ شېبې خولې بوڅولو وروسته انجیلا په خپله هم په خندا شوه او میریا پریشانه شو. ویې ویل تاسو دواړه لیوني شوي یاست. بله ورځ میریا خپل خاوند ته د بشیر بن حسن ستاینه کوله. ویې ویل دا طبیب رښتیا هم ډېر لایق دی. دغه کلا په یوه لوړه خټینه غونډۍ پرته وه. دیوالونه یې د 2 سړیو د قد په اندازه اوچت و. د دروازې له دیوال سره 2 پوړیزه کوټې وې. په لاندیني پوړ کې د سپایانو کوټې وې او په پاسني پوړ کې د افسرانو د اوسېدو لپاره کوټې جوړې شوې وې. دې دیوال ته مخامخ بل دیوال ته د آسونو لپاره څوبیلې وې. دریم لوري ته جومات جوړ شوی و او څلورم دیوال ته د پخواني آبادۍ کنډوالې وې. په پورتني پوړ کې په 2 غوره کوټو کې ابو داود او د هغه اولاد ته ځای ورکړل شوی و. په هغه کوټه کې چې د ابو داود او د هغه د لوڼو او مېرمنې بسترې وې ډېره پراخه وه او کړکۍ بهر لوري ته وې. دغه کوټې له دیوال نه نږدې 2 چنده لوړې وې او وړاندې ښکلې دره او هسکې ټیټې غونډۍ تر لارې پورې ښکارېدلې. د درې په منځ کې د یوې ویالې اوبه له لارې ځلېدلې. دې کوټې ته د تګ راتګ 2 دروازې د ابو داود کوټې ته وتلې وې او له هغې نه مخکې یوه اوږده برنډه وه چې مخه یې د کلا د انګړ لوري ته وه. د ابو داود د کوټې تر څنګ ښي لاسته په یوه وړه کوټه کې د هغه ټپي کوټوانو او د هغه د کوټې کیڼ لاسته د بدر بن مغیره او بشیر بن حسن کوټه وه. وړاندې د نورو افسرانو کوټې وې. بدر بن مغیره د ورځې لخوا له ابو داود سره د کېناستلو لږ فرصت درلود. هغه به سهار وختي په آس سپور شو او د سرحدي پیرو د لیدو لپاره به ولاړ او تیاره ماښام به راستون شو. کله کله خو به شپه هم بهاره وه، خو د هغه په غیاب کې به بشیر بن حسن د ابو داود کوربه و او د هغه خدمت به یې کوه. بشیر پر دې سربیره چې یو ډېر لوی طبیب و، ډېر لوی عالم هم و. هغه په تاریخ، فلسفه او نور علومو کې د ابو داود د پوهې تر تاثیر لاندې راغی. د ورځې به هغه هم تر لارې لرې ځایونو د ناروغانو د لیدو لپاره تلو، خو ماښام به بیرته راستون شو او له ویده کېدو نه وړاندې به یې له ابو داود سره په مختلفو موضوعاتو بحث کوه. هغه ډوډۍ هم له ابو داود سره د هغه په کوټه کې یو ځای خوړله. بدر به هم چې له بهر نه راستون شو د فرصت شیبې به له ابو داود سره و. د شپې به بشیر او ابو داود تر ډېره وخته سره ګډېدل، خو بدر له ډوډۍ وروسته په ډېرو خبرو عادت نه و. هغه به معمولا له ډوډۍ خوړلو نه وروسته لږ ځنډ پاتې شو، بیا به جګ شو او خپلې کوټې ته ولاړ. ربیعې، انجیلا او میریا ډوډۍ په خپله کوټه کې خوړله. د ربیعې غوږونه به په بله کوټه کې له ابو داود سره خبرو اترو ته هغه وخت څک شول چې دی به د بدر غږ واوري. دا چې مخ په رغېدو شوه، بدر اوس د دې کوټې ته نه راتلو.
خو بیا هم چې کله له ابوداود سره مخ کېده لومړی پوښتنه به یې دا وه چې ستا لور څنګه ده. ربیعي به دا احساسوله چې د هغه لومړۍ پاملرنه یوازې د خواخوږۍ او همدردۍ په وجه وه. انجیلا په هر چاپیریال کې په بې تکلفه کېدو او عادت کېدو روږدې وه. کله به چې په بله کوټه کې له ابوداود سره یوازې بشیر و نو دا به په څه پلمه او پوښتنه ورغله. د ترخې دوا د څکلو نه وروسته یې د غاښونو درد په قرار شوی و. بیا هم له ځوان طبیب سره علاقه زیاته شوې وه. د ابوداود کوچوان روغ شوی و. یوه شپه چې هغه له بدر او بشیر بن حسن سره په کوټه کې ډوډۍ خوړه ویې ویل زما کوچوان بیرته خپل وطن ته درومي. د هغه بال و بچ په قصوله کې دي او ما له هغه سره واده کړې ده چې زه غرناطوی ته ورسېدم تا به بیرته خپل وطن ته راپرېږدم. د هم له خپل اولاد او کورنۍ سره هجرت کول غوښتل خو زما د بیړې له امله یې هغوی رانه وستلی شوی. اوس به غرناطوی ته زموږ په رسېدو کې ځنډ پېښ شي. دی بیچاره خپلو اولادونو ته اندېښمن دی ځکه خو زه غواړم چې دی له همدې ځایه رخصت کړم. آیا تاسې د سفر بندوبست کولی شئ؟ بدر وویل زما سړی به دی تر سرحد واړوي خو دا ضروري ده چې دی باید زما د مصروفیتونو په باب چاته ونه وایي. ابوداود ځواب ورکړ د کوم بل چا په باب خو خبره په یقین سره نشي کېدی خو د ده په باب زه وایم چې دی له ما سره له 100 کلونو راسېدی او ما په لسګونو ځله ازمویلی دی. دی زما د ژوند له هر راز نه خبره دی. که ده زما یو راز هم زما دښمنانو څه ویلی وی نو نن به زه ستاسې په مخ کې نه وم. اوس هم ما خپله نیمایي شتمني د ده په کور کې پرېښې ده او زما پر دې باور دی چې 100 کاله وروسته به هم زما امانت روغ رمټ لاسته راځي. حقیقت دا دی چې زه تر خپل عیسوي میرمن او لور پر ده زیات باور او اعتماد لرم. هغه هم له ما سره څه ذاتي مینه نه لري یوازې پر دې را سره مینه ده چې ما د عیسویانو تر ټولو سخت دښمنه ګڼي. کله چې دی 14 کلن و پلار یې د قسولې والي د بغاوت په تور غرغره کړ. د هغه زړه بوږنوونکې ننداره په خپلو سترګو لیدلې وه. تاسو په دې خبر نه یاست چې دی له تاسو سره څومره مینه لري. پرون یې ما ته وویل چې زه به مې میرمن او اولادونه په غرناطو کې تا ته پرېږدم او راځم له سرحدي عقاب سره په پوځ کې شاملیږم. بدر بن مغیره ورته وویل زه خفه شوم چې له ده سره مې علاقه نه درلوده. په هر صورت چې هر کله وغواړي زما ملګري به یې تر سرحد واړوي. انجیلا او میریا په دروازه کې غوږ نیولی او دا خبرې یې اورېدلې او دواړو په حیرانۍ یو بل ته کتل. بدر بن مغیره جګ شو او خپلې کوټې ته ولاړ. ابوداود او بشیر د پخوا په څېر تر ځنډه خبرې سره کولې. میریا په ناکرارۍ په خپله کوټه کې قدم واهه. هغې ته معلومه وه چې په قصوله کې نه د کوچوان میرمن شته نه زامن. هغه په دې اندېښنه کې وه چې ابوداود په رښتیا هم د عیسوي حکومت مخالف نه وي. نیمه شپه د ربیعي سترګې پټې شوې خو میریا او انجیلا تر ډېره وخته پسپسک کاوه. میریا په واره واره د خپل خاوند دا الفاظ تکرارول چې هغه تر خپل عیسوي میرمن او لور په دې کوچوان زیات اعتماد لري. انجیلا یې مور ته تسلي ورکوله ویلې پلار جان دومره احمق نه دی چې پر دې هم پوه نشي چې موږ یې خبرې اورېدای شو. زما باور دی چې هغه د څه مصلحت په خاطر داسې ویل. میریا وویل لورې زه په یو مسلمان هیڅ اعتبار نه لرم. زه داسې احساسوم چې له ده سره مې وطن پرېښودل غلطي وه. اوس که غرناطوی ته ولاړ شو هلته موږ په زور مسلمانوي څه کولی شو. انجیلا وویل مورې زه پوهېږم پلار مې له مذهب سره هیڅ مینه نه لري. کله چې ته له هغه نه د هغو د خبرو په اړه پوښتنه وکړې په خپله به دې تسلي وشي. میریا ورغبرګه کړه څو زما زړه تسلي نه شي خوب نه راسي. نن خو دا ډاکټر داسې دروند ناست دی چې د تلو نوم نه اخلي. ته لږ دروازه بیرته کړه پلار ته دې غږ وکړه. انجیلا وویل نه مورې لږ صبر وکړه هغه اوس ځي. کله چې بشیر ولاړ میریا دروازه وازه کړه. د شمال د توندې څپې په څېر کوټې ته ورننوته او په ابوداود یې پټکې پیل کړې. اوهو نو زه او لور مې تر کوچوان هم ذلیل او بې اعتماده یو. ابوداود وویل لږ ورو خبرې کوه. بیا جګ شوه او زر یې بهرنۍ دروازه وتړله. ویې ویل زه پوهېدم چې ته زما خبرې اورې او له واکه به ووځې خو د خدای لپاره لږ صبر وکړه. اوس دې زه ډاډه کوم. راځه زه ستاسو کوټې ته درځم. دلته خبرې ښې نه دي که څوک یې واوري موږ ټولو ته تاوان دی. میریا ورغبرګه کړه د خدای لپاره موږ قصرې ته واستوه. که غرناطوی ته ولاړ شو معلومه نه ده ته به له موږ سره څه سلوک کوې. له تا نه دا هم لرې نه ده چې هلته مو په کوم سوداګر وپلورې. ابوداود زر راوړاندې شو د هغې په خوله یې لاس کېښود
او په ډیکه ډیکه یې د هغې کوټې راوستله او په بیړه یې دروازه بنده کړه. ویې ویل انجیلا ته دا کړکۍ ټولې بندې کړه، که چا زموږ غږ واورېد بیا مو خیر نشته. بیا یې میریا ته وکتل. ویې ویل ته خدای لپاره لږ شیبه چوپه شه، زه دې اوس ډډه کوم. دغې هنګامې ربیه راویښه کړه او هغه پر خپله بستره پرته وه، سترګې یې پټې وې خو د دوی خبرې یې اورېدلې. کله چې انجیلا ټولې کړکۍ پورې کړې نو ابو داود میریا په خپله بستره کېنوله او ورته یې وویل بې عقلې ښځې، زه ستا لپاره د غرناطیو د ملکې خوبونه وینم او ته موږ ټول بربادول غواړې. ته لږ صبر وکړه، زه کوچوان دلته راولم، هغه به په خپله ستا تسلي وکړي. میریا لږ پښیمانه غوندې شوه. ویې ویل ته موږ د هغه د وړاندې ولې ذلیلوې؟ ابو داود وویل میریا په غور واوره، کوچوان زه د یو مهم کار لپاره استوم او د دې مهم د ترسره کېدو نه وروسته زه ښایي غرناطیو ته له تګ نه ډډه وکړم. د فردیناند په نظر به زما دا بری د غرناطیو له فتحې نه وړوکی نه وي، او کله چې زه هلته دوی ته ووایم چې په دې کار کې ته له ما سره ملګری وي نو د زابیلا په نظر به ته د قسولې له ټولو مېرمنو نه زیاته عزتمنه شې. میریا لږ نرمه شوه. ویې ویل دلته د څه بري تمه لرې؟ ابو داود ځواب ورکړ تا ته معلومه ده چې فردیناند سرحدي شاهین تر ابوالحسن زیات خطرناک ګڼي. میریا ورته وویل نو ته هغه؟ ابو داود ورغبرګه کړه هوکې، که د قسولې واکمنو ته معلومه شي چې شاهین د خطرناک ځنګل او غره پر ځای په دې معمولي کلا کې اوسېږي نو ډېر زر به دوی حمله وکړي او کوچوان زه د همدې لپاره استوم، زه ستا د ډاډینې په خاطر هغه دلته راغواړم. میریا ورته وویل نه، د هغه د تصدیق حاجت نشته، خو هغوی په موږ احسان کړی دی. ابو داود وویل زما باور دی چې د وخت په راتلو به موږ هم له هغوی سره نیکي وکړو. کله چې دوی زموږ په څیر بېوسه او زموږ رحم ته پاتې شي زه به یې له فردیناند نه د ژوند بښنه وغواړم. د ربیعې زړه درزېدو خو د سترګو غړولو او څه ویلو همت یې ونه کړ. انجیلا وویل پلار جانه، دوی زموږ ژوند ژغورلی، دوی له موږ سره په ډېر اخلاص سلوک کړی، که دوی زموږ ډېر بد دښمنان هم وای د ښه سلوک حق یې و، او هغه طبیب چې د سرحدي شاهین ملګری دی او سهار او ماښام زموږ د خدمت لپاره راځي یوه فرښته ده. آیا ته د دوی نیکي هېرولی شي؟ ابو داود ځواب ورکړ د ده په باب تا ته ښایي دا معلومه نه وي چې فردیناند خپله نیمایي شتمني د ده د دوستۍ په خاطر داو کولی شي. زما باور دی چې که د فردیناند سره هغه بندي وي نو په لاس کې به یې زنځیر طلایي وي او فردیناند به خپل لوی وزیر او یا مشر پاپ ته ووایي چې زما د عزتمن بندي لپاره کرسۍ پرېږده. هغه یو ځل د قسولې د شهزاده ژوند بچ کړی دی. د قرطبي او شپیلي والیان هغه خپل دوست بولي. دغه طبیب له دې اشرارو سره په استوګنه هسې خپل وخت بربادوي. د ده لپاره غوره ځای دغه ویجاړ ځنګل نه بلکې د قسولې شاهي ماڼۍ ده، او زه د ده د نیکۍ په بدل کې که څه هم د ده رضا نه وي دی همغه دربار ته وررسوم. او زه په دې هم باور لرم چې دغه ډاکټر له ملکې او پاچا نه د بدر بن مغیره بښنه وغواړي، هغوی به د بدر پخوانۍ ټولې خطاګانې معاف کړي. د انجیلا ویره په خوښۍ بدله شوه. تر اوسه پورې د دې دا ګومان و چې له بشیر سره به یې خواخوږي او مینه له دې ځایه د روانېدو سره پای مومي او دغه پیښه به دې ته د ماضي او خوب غوندې وي. بشیر چې دې لومړي ځل ولید په زړه کې ډېر عجیب ټکانونه احساس کړل، خو له هغه سره په بلدېدو سربیره پر دې پوهېدله چې د دواړو ترمنځ یو مضبوط او دنګ دیوال ولاړ دی. په دې چاپیریال کې د دې د سرګردان نظر لپاره بشیر یو لنډمهاله تمځای و. انجیلا حالت هغه پردې ورته و چې په بیابان کې د یوې ونې سیوري ته دمه شي او نظر پاس په هغه مرغۍ پریوځي چې له هر څه بې پروا ښکلې غاړې کوي او د هغو ښکلو نغمو سره سره پردیس د دې تمه نشي کولی چې مارغه دې ورسره د سفر ملګری شي. خو د ابو داود خبرو یې په ذهن کې نویو سوچونو زوکې ووهلې. د دې د مخې په تیارو کې نوې ډیوې بلې شوې. نن یې د لومړي ځل لپاره دا سوچ کاوه چې له بشیر سره یې لیدل داسې پیښه نه وه چې دې ته هېڅ ونه لري. د څو شیبو لپاره دا له کوټې نه ووتله او ډېره لرې تله. بشیر بن حسن د قسولې په دربار کې لیده. دی په خپل کور کې د هغه په وړاندې د عیسویت تبلیغ کاوه. بیا د قسولې لوی پاپ هغه ته د نوي دین منلو مبارکي ورکړه. وروسته بیا دواړو په یوه کلیسا کې د ژوند د ګډ سفر د پیرولو لپاره د سپېڅلې مریم د بت په وړاندې
یو له بل سره لوزونه او سوګندونه اوچتول او د کلیسا پردې پاکې اوبه ورشیندلې. دغه خیالي خوښۍ انجیلا ته د هوا د یوې څپې په څېر وه، بلکې یو توپان و چې دا یې له کوم ځای ته وړی وه. خو د ربیعې حالت بیل و. د هغې د خیال محلونه رانسکور شوي وو. هغې بدر بن مغیره د فردیناند په مخ کې لاس او پښې زولنې لیده. د هغې د امید غاټول مړاوې شوی و او د هیلو له اسمان نه روښانه ستوري یو لوېدل او ربیعه د مایوسیو تر بار لاندې ښخېدله، ساه یې بندېدله. دې فریاد کول غوښتل. کاشکې فریاد یې کولی شوی، کاشکې څه یې ویلی شوی، خو دې د سترګو غړولو جرات هم نه شوی ښولی. ابو داود وویل زه کوچوان راغواړم. میریا وویل زما پر تا اعتبار دی، افسوس چې هسې مې پریشانه کړی. ابو داود وویل زه هغه ته یو څو خبرې کوم او د داسې خبرو لپاره دغه کوټه ډېره په امن ده. لږ ځنډ وروسته ابو داود له کوچوان سره یو ځای کوټې ته راغی او له دروازې تړلو وروسته یې ورو وویل ربیعې چې غږ ونه کړ هغه وویل دا ښه ده چې ربیعه ویده ده. انجیلا هغې ته څه ونه وایې. لږ چوپ شو او کوچوان ته یې مخ واړو. بیا وویل په یاد لره که ته د فردیناند شاهي کوچوان ځان جوړوې نو په ډېرې هوښیارۍ به دا کار کوي. ستا لږ غفلت به ټول کار خراب کړي. ته نیغ د سرحد والي ته ورشه، هغه ته ووایه چې ما د احتیاط په خاطر تا ته لیک در نه کړ. زه به هڅه وکړم چې د جمعې په شپه سرحدي شاهین په همدې کلا کې پاتې شي. که هغه دلته و نو د دې کوټې په دواړو کړکیو کې به شمې بلیږي چې زموږ سپیان به یې له لرې لیدی شي. او که په یوه کړکۍ کې شمه بلیده معنا یې دا ده چې هغه دلته نشته او حمله هیڅ ګټه نه لري. که هغه شپه توپاني هم وه موږ به هڅه وکړو چې په یوه یا دوو کړکیو کې زموږ سپیان رڼا وویني او په حالت پوه شي. او که زموږ د کوټې دواړه کړکۍ بندې وي معنا یې دا ده چې وړاندې خطر دی او بیا دې راوړاندې نه شي. هغه ته دا هم ووایه چې که په هغه شپه یې تر نیمې شپې پورې حمله ونه کړه زموږ ټول ژوند به په خطر کې شي. ګوره له سرحد نه تر تېرېدو وړاندې دا خبره چاته ونه کړئ. تا به تر اوسه کوم عادي کوچوان د شاهي سپرلۍ مشر نه وي لیدلی، خو که ته دا کار په هوښیارۍ وکړې ځان ته د فردیناند په دربار کې لویه کرسۍ خالي ګوره. کوچوان ورغبرګه کړه زه ستاسو ادنا غلام یم. که زما بادار د غرناطوی پاچا شي نو زه به د فردیناند د شاهي سپرلۍ د مشرتابه پر ځای د هغه د دربار عادي پیرهداري غوره بولم. ابو داود ځواب ورکړ زما له تا نه همدا تمه وه. که زما د بخت ستوری وځلید نو زما په وفادارانو کې به لومړی ستا کور روښانه وي. ته به زما د محل پیردار نه وي بلکې زما د دربار ښکلا به وي. ته به زما د تاج غمی وي. اوس ورشه ویده شه، سهار وختي به ستا د سفر بندوبست کیږي. هغوی ته ووایه چې د کلا د ساتنې لپاره تر 50 تنو زیات سپایان نه وي. د کوچوان د تګ نه وروسته ابو داود یو ځل بیا ټولې کړکۍ او دروازې پورې کړې او په کرسۍ کېناست. تر ډېره یې له انجیلا او میریا سره خبرې کولې. 3 واړو ځانونه د غرناطوی راتلونکي پاچا، ملکه او شهزادګۍ بلل او په تصور کې د عیش او نوش په سامان او وسایلو بحث کوه. ربیعې له دې شیانو سره مینه نه درلوده. له کوچوان سره د ابو داود خبرې کافي وي چې دا د پریشانۍ او اندېښنې په دریاب ډوبه کړي. دا پوهېدلې وه چې د سرحدي عقاب لپاره یو کپس جوړ شوی دی. د هغه ژوند په خطر کې دی. هغې دغه کپس ماتول او دغه خطر لرې کول غوښتل. د خپل پلار په بدنیتۍ او خیانت نن د لومړي ځل لپاره پوه شوه او اوس هغې په دنیا کې بالکل ځان یوازې محسوساوه. یوازې د سرحد دغه یاغي ځوان داسې څوک و چې له دې سره د ډېرې لږې پیژندګلوۍ سره ورته نږدې و. څو ساعته وړاندې چې دا پوهېدله چې د سرحد دغه یاغي ځوان له هر خطر نه آزاد دی، دوی به سوچ کاوه او یو نامعلومه ویره به احساس کړه. یوه داسې ویره چې سیلاني د یو خطر خو په زړه پورې غره په ګړنګونو کې محسوسوي. بدر بن مغیره هغې ته په یوه وخت کې یو زړه وړونکی بڼ، یو اورغورځونکی غر او د واورو یوه لویه غونډۍ وه. د هغه نږدېتوب چې څومره ورته زړه وړونکی و هومره یې تصور ورته ویرونکی و. خو اوس چې د پلار ناولې ارادې ورته څرګندې شوې بدر بن مغیره دې ته یوه داسې ونه وه چې په څانګو یې ځاله جوړه کړې وه. دغه ونه د حادثاتو له توپان سره مخ شوې وه او دې غوښتل له پرېوتو یې وژغوري. دې په خپلو نازکو لاسونو کلک ځمکه کیندله او د دې ونې په ریښو یې خاورې اړول غوښتل. ابو داود خپلې کوټې ته ولاړ.
او ربیع څو وارې په یوه او بل اړخ اوښتو وروسته سترګې پټې کړې او ویده شوه. درنو قدرمنو زړه ته رانږدې او ګلونه اورېدونکو، دا وه د شاهین داستان 5مه برخه چې امام محمد رسول نظري درته وړاندې کړه. هیله مند یم د پام او د خوښې وړه به مو ګرځېدلې وي. له تاسې هم دلته اجازه اخلمه. سبا چې یو ځل بیا په همدې وخت د شاهین داستان په 6مه برخه کې ستاسې درنه حضور ته در حاضرېږم. تاسې په بخونکي او متعال رب سپارم. پاک الله مو بل ښاد آباد او بریالي اوسئ. د الله په امان.